السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو زه نن یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. دوستانو ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه موږ کولی شو پرته له کوم اپلیکیشن څخه په فیسبوک کې د هر چا ځای معلوم کړو. مثلا دغه کس په کوم ملک، په کوم ولایت، په کومه ولسوالۍ او چیرته موقعیت لري او څومره کیلومتره له موږ څخه لرې دی. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ د هر چا ځای معلوم کړئ. نو دوستانو هر څه نه مخکې که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او له دې نه مخکې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم سبسکرایب ماته دا وړتیا راکوي چې له دې نه ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته چمتو کړم. نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په دې سبسکرایب اپشن باندې کلیک وکړئ او په خوا کې کوم د بیل یا د ګنټې نشان راوځي په دې باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ. دوستانو که چیرته مو ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، که نور دوستانو سره شیر کول غواړئ په دې شیر اپشن باندې کلیک وکړئ. دوستانو را درومو ویډیو شروع کوو. نو هر څه نه مخکې به دوستانو تاسو خپل فیسبوک ور خلاص کړئ، په فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې فیسبوک ور خلاص کړو تاسو به خپله مینو ته راشئ، یعنی دغه غش علامې ته به ورشئ. کله چې دلته راغلی دلته به لاندې راشئ، دلته لیکلی دي نیر بی فرینډز، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو په دې باندې چې کلیک وکړو، په دې باندې چې کله کلیک وکړو دوستانو دغه لوکیشن د علامه به داسې ټیټه کړئ، نو دې ته به ځان ته ښه نږدې کړئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د نړۍ هر ملک کې تاسو سره څوک فرینډ وي نو په دې طریقې سره یې تاسو پیدا کولی شئ. زه تاسو ته 2 کسان وښیم، یو درته په انډیا او بل درته په افغانستان کې وښیم چې څومره له موږ څخه لرې دي. دوستانو ګورئ دوستانو غزنی او ټول هر ساحه چې تاسو غواړئ هغه راغلي. دغه کس ګورم چې له ما څخه څومره کیلومتر 230 کیلومتر چې دی دغه کس له ما څخه لرې دی او 2 ګنټې مخکې چې دی د چې دی خپله ایډي بنده کړي. او بل کس درته په انډیا کې وښیم. دوستانو انډیا ته راندې راشه، انډیا وینئ دوستانو، په انډیا کې تاسو ته وښیم په انډیا کې چیرته موقعیت لري. په انډیا کې ګورئ دوستانو انډیا زه تاسو ته وښیم، یعنې په دې طریقې سره څومره چې ځان ته رالنډولی شئ هغه د موقعیت ساحې تاسو په دې طریقې سره پیدا کولی شئ. دوستانو ګورئ دوستانو هغه ساحه دلته پیدا کوو. ګورئ دوستانو دا چې دی په بنګلور کې چې دی موقعیت لري، انډیا بنګلور ښار کې، او چې دی 4 ګنټې مخکې چې دی خپله ایډي بنده کړې. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د هر چا موقعیت معلوم کړئ، مثلا موږ سره څوک او له کوم ځای فرینډ دي او له کومه هیوادو او چیرته موقعیت لري. نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو خوښه شوي، که چیرته ویډیو مو خوښه شوي هتمن در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره هتمن سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.